اڅکزی وایي پاکستان د افغانستان کې د روانې جګړې له امله تړ لاس واخلي. او ولسمشر غني وایي هراتیانو د الله اکبر په نارې سره وښوده چې څوک په حق دي. د نیوز پری چینل لیدونکو ستړي مه شئ، په موږ کړئ دوه ډېرو مهمو خبرونو ته. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي تر هغه چې افغانستان ته امن نه وي راغلی، ټوله نړۍ نشي امن کېدلی. نوموړي د پښتون سیاستوال عثمان خان کاکړ د وژل کېدو د غندلو په مناسبت په یوه جوړ شوې غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې د افغانستان د جګړې تر شا پاکستان دی او ژر به د دغه جګړې اور اسلام آباد ته هم ورسیږي. د په وینا پر ټول افغانستان د یوې واحد جانډې د راپیدو اړتیا ده او نړیوال باید د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی وکړي او په دغه هیواد کې د روانه پردۍ دسیسه او جګړه ختمه کړي. د اڅکزي په خبره د افغانستان امن د ټولو سیمې لپاره مهم دی او تر هغه چې افغانستان ته امنیت او ثبات نه وي راغلی، ټوله نړۍ به له نارامۍ سره مخ وي. هغه د پاکستان پر حکومت هم غږ کړی چې په افغانستان کې د روانې جګړې له ملاتړ لاس واخلي، ځکه ادامه به د دې سبب شي چې دا اور تر اسلام آباد هم ورسیږي. او ولسمشر غني وایي چې د هرات خلکو تېره شپه د الله اکبر په نارې سره وښوده چې د حق پلوي او د الهي احکامو پلي کوونکي څوک دي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو جګړه فتنه او فساد وبلله او زیاته یې کړه چې د دغې ډلې جګړه د خلکو او ملي ګټو پر خلاف او د یادې ډلې یوازینۍ دنده د خلکو وژل دي. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې د خبره تل د الله اکبر په ناره ساتل شوې ده او په خبره یې د طالبانو په حق کې څوک دا چیغه نه وهي نو باید پوه شي چې د جګړه یې د دین او ملت خلاف ده. د ویلو ده چې تېره شپه په هرات ولایت کې خلک بمونو ته راختلي او په لوړ غږ یې د الله اکبر ناره بدرګه کړې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.